أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 204. په تیرو آیاتو کې الله عز وجل دوی ډلې خلک یاد کړل او وی فرمایل چې ځینې خلک هغه دي چې یوازې د دنیا غوښتنه کوي وما له فی الآخرة من خلاق. د دې کسانو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نه وي، یوازې هغه غوښتنه چې دوی د دنیا لپاره کوي د څه مادیاتو غوښتونکي دي او د آخرت پروا نه لري، نو دا کسان په آخرت کې هیڅ برخه نه لري. او ځینې کسان هغه بیا داسې دي چې د خپل رب څخه د دنیا او د آخرت دواړو نیکۍ غواړي. داسې وایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ای زموږ ربه په دنیا کې هم موږ ته نیکي او سعادت حقیقی نیکی را نصیب کې، وفي الآخرة حسنه، او په آخرت کې په قیامت کې هم سعادت حقیقی نیکمرغي را نصیب کې او حقیقی نیکی را نصیب کې. مؤمنان د الله دین ته تسلیم خلق هغه د دنیا او د آخرت سعادت غواړي. د اسلام څخه لري خلق لا دین او بی دین خلق هغه یوازې د دنیا کامیابی ترقی او محبت غواړي، د آخرت پروا نه لري. د دغه دوه ډلو لپاره الله تبارک وتعالی یو مثال وایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. په دې کې د یو بدبخته او د دین څخه د یو لري انسان یادونه کوي چې ظاهرا به د پیغمبر علیه السلام سره د محبت اعلان کاوه او پټ به د مسلمانانو سرسخته دشمن وهو ألد الخصام، او دی به د حق سرسخته دشمن. او بیا په ورپسې آیات کریمه کې ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. په دې کې بیا د یو نیک انسان یادونه کوي چې هغه خپل ځان مال هر څه د حق دپاره د الله د رضا دپاره تسلیم کړي وه. او اصلا د دغه آیات کریمه چې ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، د دې آیات کریمه اصلا شان نزول داسې و. اخنس بن شریک دا یو سخت یهودی او ډیر فصیح انسانو، په ژبه کې ډیر فصاحت درلودی، ډیر غوړ ژبی و او د پیغمبر علیه السلام مجلس ته به راتلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به عرض کاوه چې ای د الله رسوله چې څونه انسانان الله پر مخ د مځکې پیدا کړي دي، په دې ټولو کې زما ستا سره محبت دی. زه الله شاهد جوړوم چې زما دین خوښ دی، زه الله شاهد جوړوم چې دا مسلمانان زما خوښ دي، زما ستا سره محبت دی. په ټولو انسانانو کې هغه زیات محبت کوونکی ستا سره زه یم. مخامخ به یې دا خبرې کولې او دا خبرې به یې دومرې اوږدې او دومرې ښایستې او دومرې شیرینې کړلې چې پیغمبر علیه السلام به په دوکه سو چې رښتیا دا څومره نیک انسان دی، ګوره څومره ښه محبت د دین سره لري. او پټ داسې ظالم و، کافر خو و، د کفر تر څنګ داسې فساد هم کاوه چې هر ځای به د مسلمانانو یو اوښ یا پسه په مخه ورغلی، شاوخوا به یې وکتل چې څوک نسته، غوټې به یې پښې په توره ورپرې کړلې، سر به یې ورپرې کړي. د مسلمانانو کښت چې به یو ځای کرلی و، حیوانان به یې ورله کړل، خپله به ژر ژر پکښې وختي، مات به یې کړي، چې درمن به یې پروت اور به یې ور واچوي. که به یې یوازې په یو صحابي زور ورسېدی واژې به یې. نه یې د مسلمانانو پر مال سرپا کول، نه یې پر اولاد سرپا کول، نه یې د مسلمانانو پر سر سرپا کول چې د عزت تاوان ورسېدلی، د سر تاوان ورسېدلی، د مال تاوان ورسېدلی، د اولاد تاوان ورسېدلی. څه چې د ده په وسه پوره و، بس دغه په ساعت یې ملا تړلې وه، شپه ورځ یې پر ځان یوه کړې وه، مسلمانانو ته یې تاوانونه رسول.
او ظاهرا داسې وو. الله تبارک وتعالی د آیات کریمه نازل چې پیغمبر ځینې کسان داسې دي چې دا خبرې ستا ډېرې خوښې راسي، ته ډېر خوښ کې او د ده خبرې شی وګڼې او دی قسمونه تا ته یادوي او په حقیقت کې چې ستا څخه جلا سي دی کښتونه نسلونه د ټول تباه کوي، فساد په مځکه کې خپروي. د آیت ترجمې ته راځو. الله تبارک وتعالی فرمایي ومن الناس، بعضې د خلکو څخه من هغه څوک دی یعجبک چې تا په تعجب کې اچي، ته یې خوښوې قوله وینا د فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې، ویشهد الله او دی الله شاهد جوړي علی ما فی قلبه پر هغه محبت باندې چې د ده په زړه کې دی، او وی الله شاهد دی چې زما ستا سره په زړه کې ډېر محبت دی. او حال دا هو دی چې دی الد الخصام د حق سرسخته دشمن دی. و اذا تولا کله چې دی وګرځېږي، د دې یوه معنا ده و اذا تولا کله چې دی وګرځېږي مخ واړی ستا څخه ولاړ سي شا سي، ساعه دی کوشش کوي فی الارض په مځکه کې لیفسد فیها چې فساد په دې مځکه کې وکړي، ويهلك الحرث والنسل کشت هلاکی او نسل د حیوانانو انسانانو دا هلاکی. او دوهمه معنا یې دا ده و اذا تولا کله چې دی تولا پیدا کی، قدرت پیدا کی، ولایت پیدا کی، مشرتوب پیدا کی، سعی فی الارض دی کوشش په مځکه کې کوي لیفسد فیها چې فساد په دې مځکه کې وکړي، ويهلك الحرث والنسل او کشت او نسل تباکی. والله یقینا الله پاک لا يحب الفساد، فساد نخوشی. واذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. او الله عز وجل د ده یادونه کوي د چې به کله دا فساد کاوی، دا کښتونه به یې تباه کول، چې ناګهانه به یو چا ولیدی چې دا څه کوي، دا کښت ته ولې اور اچوي، حیوانان باندې ظلم ولې کوي، ولې وژنې. د ده ډېر ښه قد و قواره هم و د دې اخنس بن شریک او ښه فصاحت یې هم و. ده به ورته ویل چې دا کارونه هر څوک نسي کولی، دا یوازې زه یم چې دا کار کولی سم، غښتلی یم په وسه مې پرده آلې لرم. الله عز وجل فرمایي و اذا قیل کله چې به وویل سوه له دته اتق الله د الله څخه وویرېږه، دا مه کوه، اخذته العزة دی به عزت او د خپل پت غرور ونیوي بالاثم په ګناه سره. نو څوک چې د عزت او د غرور په وجه په ګناه کې نور هم راټینګ سي، نو د دې کسانو لپاره انجام دادی فحسبه جهنم، پس د داسې سړي لپاره نو جهنم او دوزخ بس دی. ولبئس المهاد او ډېر بد ځای د اوسېدو او ډېر بد ځای د ورتګ دی، دا خو د هغه بد سړي حال. ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله. په دې کې به الله عز وجل د هغه نیکانو مثال شي. اصلا د دې شان نزول داسې و. صهیب رومي رضی الله عنه د مکې مکرمې څخه هجرت مدینې منورې ته کاوه. هغه زمانه کې د کفارو دا عادت چې هېڅکله به یې مؤمن مسلمان دې ته نه پرېښودی چې مدینې منورې ته ولاړ سي، پر لارې به یې مخه نیول، جنګ به یې کاوه ورسره. صهیب رومي رضی الله عنه راووتی، خپل غشي ولینده، توره یې راواخیستل، حرکت یې راوکړي. کله چې د مکې مکرمې څخه راووتی، د مکې مکرمې د کفارو د بدماشانو یوه ډله مخ ته ورته راغلل. د چې د لیرې څخه ولیدل، پوه سو چې دا خلک زما مخه نیسي او ما هجرت کولو ته نه پرېږدي. غږ یې ور وکړي، ور ودرېږئ، ګورئ تاسې خبر یاست چې زه په نښه ویشتلو غشي ویشتلو کې داسې یو څوک یم چې ساری نه لري، پر هر چا باندې چې مې د غشي واری کړی دی هغه نه دی تللی، او بیا یې ترکش یعنې هغه غشي چې پکښې دي دا کڅوړه یې راپورته کړل. ول ګورئ دا د غشو ډکه ده، دا مې ستاسې دپاره راخیسته، خبردار که هر یو رانږدې سواست په دې غشي به یې ولم، دا ښه ډېر غشي دي، یو غشي هم خطا نه لري، تاسې ټول خبر یاست چې زما غشي بې ځایه نه ځي، او ټول به مو سوري سوري کم. که جنګ کوئ دا مو لار ده، او که مو د پیسو سره کار دی، زما د مال سره مو کار دی، ما د مال په مقابل پرېږدئ، زه به تاسو ته د مکې په ښار کې خپل مال وښیم، ورسې هغه مال واخلئ،
ما پرېږدئ زه به خپل هجرت وکړم مدینې منورې ته به ولاړ شم تاسې به هم د جنګ خلاص ځان به راباندې ټوک ټوک نه کوئ خود به تاسې غلبه پیدا کړئ اخر به راسئ زه یوازې یم خو ټوک ټوک مو کوم مال به مو د خولې وسي که ګټه کوئ ورسې زما هغه مال دې ټول واخلئ زما نه دی په کار او ځان زما د غشو خلاص کړي زه به هم لاړ شم دوې ګټې به وکړي او که زما دا خبره نه منئ مقابله کوئ دوه تاوانه به کوئ مال به مو نه او ځانونه به په ما ټوک ټوک هغو هم دا فکر وکړي چې رښتیا هم صهیب رومي په غشي ویشتلو کې بیخي پهلوان دی موږ که نور ورنږدې سو ولي مو ټوک ټوک مو کوي ښه دی هغه مال خو به یې په لاس راسي بیا د مال ور وښوئ ادرس یې ور وښوئ چې زما مال په مکه مکرمه کې په پلانکي ځای په پلانکي کور په پلانکي سیمه کې پروت دی ورسې وایخلئ هغه ډله ولاړه مال یې واخیستی دی خالي لاس رالی د هجرت دا د یو غټې قربانۍ په مقابل کې وکړي او دا هجرت یې د الله د رضا دپاره ځان یې هم مرګ ته ورکړي مال یې هم هلاکت ته ورکړي د الله سره یې سودا وکړه چې یا الله زه ستا رضا غواړم زه خپل ځان پر تا خرڅوم هر څه تا ته درکوم خو ستا رضا لټوم کله چې دی مدینې منورې ته راورسېدی الله تبارک وتعالی دا آیات کریمه نازل دا د هغه کسانو په ډله کې چې د دنیا او د آخرت سعادت غواړي ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ومن الناس بعضې د خلکو څخه من هغه څوک یشري دا یشري په معنا د یبیعو دی یبیعو چې خرڅوي نفسه ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د رضا د پاره د طلب د رضا د الله دی خپل نفس خپل ځان ورکوي دا د ده نفس دا مبیعه سوه او د الله رضا دا یې پیسې سوې الله یې رانیونکی سو دی یې خرڅونکی سو اوس په دې ځای کې یو شي ته توجه پکار ده کله چې یو څوک شی خرڅوي او بل سړی یې رانیسي بازار ته یو سړی ورسي د دوکانه څخه سودا رانیسي دا ګراک پیسې ورکوي دوکاندار جنس ورکوي اصل جنس دی او دا پیسې د اصل نه دي مقصود دا جنس دی پیسې غیر مقصود ځکه پیسې خو څوک نه خوري پیسې خو څوک نه اغوندي پیسې یو غیر مقصودی اله ده چې ستا د ژوند ضروریات په پوره کېږي اصلا مقصود خو جامه ده اصلا مقصود خو خوراک دی اصلا مقصود خو دوا ده هغه مبیعه یا هغه جنس چې تی رانیسي هغه به مقصودي پیسې غیر مقصودي نو دلته دا د نفس دا مقصودي سو دا یوه نکته عزت والا سو دوهمه نکته دا ده که تاسې کتلي ټول وخت چې د یو چا څومره رتبه لوړیږي او یو څوک څومره غني وي شتمن وي هغه به قیمت بها شی رانیسي نو د الله ذات د الله شان دا د دنیا تر ټولو واکمنانو لوړ الله چې د یو بنده نفس رانیوي دا د ده نفس په ډېر قیمت بهایي او الله به یې په لوړ قیمت رانیسي نو ځکه څوک چې الله ته ځان وسپاري هم به مقصودي سي هم به قیمت بها سي هم به د یو داسې چا رانیول سوی شی سي چې په دنیا کې تر ټولو معزز او ستر وي الله عز وجل فرمایي ومن الناس بعضې د خلکو څخه من هغه څوک دی یشري چې خرڅوي نفسه ځان خپل پر الله باندې ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د الله د رضا والله او الله جل جلاله رؤوف بالعباد زیات نرمی کوونکی پر خپلو بندگانو دي بیا الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان والا یاست ادخلوا فی السلم تاسې په اسلام کې داخل سي کافه ټول سلم دا د صلح په معنا هم راځي او د اسلام په معنا هم راځي دلته د فی السلم څخه مقصود اسلام دی په اسلام کې داخل سي د دې دوې معناوې کېږي یوه معنا یې دا کېږي چې په اسلام کې داخل سي عقیدتن ظاهرا صورتن په هر لحاظ باندې په اسلام کې داخل سي کله چې یو څوک تا د لیرې څخه وویني پر تا به د مسلمان ګمان کوي لنګوټه به دې تړلي ژیره به دې اسلامي لباس به دا د مؤمن لباس دی دا د مؤمن شکل دی دا ظاهري خپل لباس صورت و سیرت دا د اسلام او مسلمانانو مطابق جوړ او عقیده هم د اسلام صحیح جوړه اعمال دي هم د مسلمان کا په بازار کې دکانداری هم د مسلمانانو د قانون مطابق کوه د اسلام قانون چې د بیع او شراء د دکانداری د پاره دی د کسب د پاره دی د ژوند په هر اړخ کې اسلام عملی کا په کور کې د اسلام قانون کوه پر لارې چې ځې د اسلام پر قانون ځه د همسایګانو سره د اسلام قانون کوه په دکانداری کې کسب کې سفر کې ودونو نکاح او پاتیو په ټولو کې
که معاملات دي، که معاشرات دي، که عبادات دي، په هر اړخ کې د اسلام قانون د نافذ که، عملی که. دا معنا ده یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. په تمامه معنا په اسلام کې داخل سي، یعنی دا چې خپل ظاهر، خپل باطن، خپل کور، تجارت، معاملات، د خلکو سره سلوک، د ژوند په هر اړخ، هر زاویه، هر کنج کې اسلام قانون عملی کړي. دا یې معنا. او دوهمه معنا ادا کېدلی سي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. په اسلام کې داخل سي ټول، یعنې دا چې د اسلام ټول قوانین ومنه. داسې مه کوه چې یو حکم یې منې بل حکم یې نه منې، یو عملي کوې بل یې نه عملي کوې. د اسلام چې څه قوانین دي دا زده که او په ژوندانه کې عملي که. دا یې معنا ده. ولا تتبعوا، تاسو پیروي مه کوئ، خطوات الشیطان، د قدمونو د شیطان. ان بېشکه هو دا شیطان چې دی لکم ستاسې دپاره عدو مبین، ښکاره دښمن دی. فان زللتم، پس که چیرې تاسې وشویدلست، من بعد وروسته ما تر هغه جاءت چې رالیکم تاسو ته البینات، ښکاره دلائل، احکام، آیاتونه راغلل، بیا هم تاسې وشویدلست. فاعلموا، پس نو تاسو پوه سئ چې ان الله یقینا الله پاک عزیز غالب دی، پر ټولو راکش به مکي، حکیم زیات د حکمت څښتن دی. او دا کسان چې د ټولو دلایلو سره بیا هم دین ته نه راځي، فساد په مځکه کې کوي، هل ینظرون، دی انتظار نه کوي، الا ان، مگر نه د دې انتظار کوي، یاتی چې راسي هم دی ته الله به راسي، فی ظلل من الغمام، په یو سایه کې د وریځې، والملائکة، ملائکې به راسي، وقضی الامر، او فیصله به وکړل سي. په وریځ کې به الله د ملائکو سره راسي. اوس نو سړي ته سوال پیدا کېږي چې الله لره خو مکان نسته، جسم نسته، فوقیت و تحتیت و جنوب او شمال نسته، څنګه به الله راسي؟ الله خو یو باچا په مثل نه دی چې باچا هغه دی رالی. نو تفسیر لیکلی دی چې دا کلمات هم د متشابهاتو څخه دي. متشابهات هغه کلمې دي چې د انسان فکر او دماغ نه ور وړاندې کېږي، د انسان تر فکر لوړ دي. ایمان ور باندې راوړل واجب دي چې د دې آیات معنا فی ذاته ستا، او انکار ځینې کفر دی، او سوال کول ځینې بدعت دی. بس او کیفیت الله ته معلوم دی. دا عقیده به لرې چې کیفیت الله ته معلوم دی. ایمان به خامخا ور باندې راوړې، انکار به نه ځینې کوې، سوال به یې نه کوې چې څنګه نو الله راسي. دا د الله عز وجل مبارک کلام دی. الله اعلم، الله ښه پوهېږي، الله ښه پوهېږي چې مقصود یې په دې ځای کې څه دی. بس الله راځي سره د ملائکو په یو وریځ کې، الله ښه پوهېږي چې د راتګ کیفیت به څنګه. دا د انساني دماغ څخه لوړه خبره ده، د انسان فکر نه ور باندې کېږي. وإلی الله ترجع الامور، او خاص الله لره رجوع د تمام کارونو په آخرت کې ده. نو بیا به الله عز وجل جزا او سزا د ټولو اعمالو بدلې ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما